کومې خواته زنګۍ وي کړي دي د پایپور بوټونه څو کړي دي ته چیرې تللی لاله موږ دومره ستړي کړو لاس ملاک سلامۍ بیداره ښکارې دا د عمر پسونه پیدا کړلو دا داروخان د تا خو مدثر راولې چې بیداره دی وده پسونه ستاسو کومې خواته زنګۍ وي دا چیرې دی مدثره پسونه عمر پسونه نیست چیرې دی حمزه به پسې ورغلی نو درځئ او یا انشاءالله پیدا کیږي په آشي باندې بیا پیدا کوو دا ورته هغه ژوړلي دي که څه بلا دي وایي دا مې پر زړولي دي په هغه یې پیدا کوو اوس د خدای د ده پسونه نه ورک کړي یاره پسونه دي کومه دي نو حمزه یې مالته دی هغه دی نو راشه وکوو یې څه پسونه هلته په غره کې دي هغه نور نه چیرې دي دی اوس پسې ګرځي سیند مې سره ورګډ وډ کړي یاره ای دی اوبه ځه مدثره هغه بیداره دی عمر بیداره کس دی انشاءالله پیدا کوی شي څو پوښتنه ځینوکه هغه دی و څه پسونه هغه دی اوس څه پسونه پیدا سو څه خو هغه دی نو راځه هغه به راوبولو هغه لوړ سي دی حمزه زما په خیال چېرته نو راځه نور پسونه به راوبول نو راشه وکه نه هی د لیک شعر راځه اوس څه پسونه خو دې پیدا سولو څه پسونه ورته لوړ دی هغه اوس ما او عمر دا دی ورځو د غره سې راشه وکوو ښه مدثر د پسو په کیسه کې نه دی هغه په خپل ویډیو باندې لګیا دی ته ولې پسو په کیسه کې نه مدثر دی په ویډیو لګیا دی ما عمر اوس دا دی پسې ورځو عمره چیرې دی پسونه کومه دی اوس هغه مخامخ غر کې دی دا اوس هلته لوړ ورخیږي ستړی کېږي نه ښه یوه ډبره ورته سي بس پسونه راشوه کېږي دا غره پر سر کې دی نور هاخواته دی داروخان هم هلته جمع دی پیکنیک وکړې دا ځای راسې راټینګېنه دلته نو کړایانې چرګان ښه کړایانې کېدلې خلک زموږ خلک اشا هغه زګېڅه خو ما دي اوبه را روانې دي دا شله باندې چې موږ تللي وو دا شلې سم دا دي را روانې دا ورته هم اوبه دي ښه دا شلې سم دا دي اوبه را روانې ما عمر اوس دا د ورخیزو ښې غره له هغه پسونه د غره په سر کې دي هلته لوړ دی ډېر سفر هم راته ګوري درځه عمر خانه او عمر ستړی دی ډبره اوس ورته څه ښار ته هغه غره کې هم تللی دی پسونه دله په دا شله کې ډېر سفر مې وکړي عمر ګسه ستړی کېږي نه ډبره ورته څه یې وست هغه دی دا اوبو شله کې دی پسونه دا هم ډېر ښه خوند کوي اوس زرغونه ده وزې شه یوه خو دا ده پیدا شوله اوس یې رابولې ټکس دی راوو دغه دې ګرځي ډېر بد ستړی شوه ښه ځای دی زرغون وطن دی ته چیرې تللی لاله موږ دومره ستړي کړو ډېر به ستړي پسونه ورک کړلو دا دې اوس پیدا شو چټ
چې نورې دوې خواې دي لاړې سي یاره ستړي دي خو له دې خوا ته دی ولاړه ځه دا وزې دي وزې نو ډېر بې شرمه درځئ څنګه روانې په غرو کې سیند څومره خوندور سیند دی دې سیر ته زرغونه شان راشنه دي وزې دا دي وزې خو نو ورکې پیدا سولې درځئ لاله وزې خوا دې لاندې ولاړې اوس زموږ ته دې خدای خیر کړي وی دا وطن دی پر دا لاره به اوس دی ځم ډېر دی ډبرې دي خوندور ځای دی وی وده یا بچاو های خدای دې هدایت راته وکړي یا بچاو خدای بچاو سخت خطرناک غرونه دي ما خو درس کې وخوړی خوش سولم دی لږ بس دا دې روان یاست پورې راورسېدم لږ ځای لا راته پاته سو بیا خړ مرغونی د حالته دی اکشنی شه د ګور داول هغه شه واسوله د ګور داول زر ورسال زر بیا راست دوه مرغونه بیا ورک دي حرکت مې څه دغه جوړ کړي پیدا دي کو هله بس هادي پیدا سو هادي موږ لاندې رالو هغه دی اوس پیدا سولو په غري کې بغارې ولي عمر دا دیوارلی داروخان آیا دی داروخان د تا خو مدثر لاولې چې بیداره دی بالا زما انډیوال مدثر دی څنګه مدثره زه دلې راسم ما او تا خالي چکرونه وله ته د لیست څه کاټ سوي ما یاران هلته وله د هغو سره ناست وله څه ناست ولې ګپې مو سره کولې دغه مې کولې خو تا ته بل ډایلاګ ترې لکه ما ورسره خپل ویلاکونه کوه شه نو دا خلک به څه وایي دا دیم ګیله د ما څه کوي وایي داروخان په چکر دسه ولاړ شي کیمرې څه ځان لیرې کړي دا ولې نو موږ څه دا اوس خوند نه راښیي یار شه دته بیا دا شی خوند نه ورکوي عمره دې پوزه به پیدا کړی چې راسي بس بیا ولاړې هغې خریز نه ولاړې هغه نه ولاړې عمره څنګه سو پیدا دې کو دا دی عمر پسونه پیدا کړلو دا خو ښه اوس د هغه څه زر رالو کنې دا خو ګسه ورک کړلو یا دا عمر خپله پیدا کو عمر ډېر غټ کلاړی دی دا هله ځان کاږه دا عمر بیدار اسکر دی لاس ملاک سلامید بیدار اسکر عمر ډېر بیدار ځوان دی راځئ دا غرونه دي دا دې وطن کې موږ تللی نسو ورور دا څه وایي هغه ګوټونه په څو کړي دي د بایپور ګوټونه په څو کړي دي یا وای تا دا بایپور ګوټونه دومره زبردسته ګوټونه دي دا ګوټو کې تګ نه کېږي دا پشت کې خوله نیسي دا ګوټونه نیسي خوله ښه یا زمړی دی په لوچو پښو یې تللی سي اوه مړه پسونه ورک کړلو د پیدا کړلو راځه ډېر ښه خوند یې وکړي بس اوس ځو څوکه لاندې خوا ته ځو پسونه بس اوس بیا عمره کور ته نه بیا څټ یې چې پر دا غره بیا دې څنګه برلری هیڅ مړ بیا خپل پسرځي دی څه وایي ای ولې په غره ولې نسي تللی په غره کې نه ځو موږ د په شرای کې ځو پسونه پر غره سم داسې وایي پسونه به په غره سم کو موږ ته په شرای کې لاړ دی بیا د غره څخه ډېر ښه خوري ښه نو سیند داسې دی اوبه خو دا دې لا روانې دي موږ دا دې د پسو پورې راورسېدلو دغه دی مدثره ستا پسونه پوره دي ورسه ویې شماره نو دی نه شنې پسه عمره ستا د پوره دي زما هغه نه سوان کړی هغه ډېر دي ښه بیا هم د دغه سرکري خور ته وګوره یاره دی نیش بیا دی به ماله بدوای کې به زه له ستا له وجې راسه ورک ستا ولې راځه ورته وګوره ډرون له وجې سره منډې کړو دا دې پسونه خو اوس یې وشمه یا بیا دغه کېږي تېر وار هم د ډرون له وجې دا پسونه ګرده سره ورک سولو په غرو کې ښه اوس یې در کش کې نو اوس چېرې ځئ اوس تی څه کوئ
اوس څه کوئ د چیرې دی یا د زموږ پټکانې په زل تا په پټکو وړی یا ما ګزه د دې پرېښود ښه او د چیرې دی هغه موږ راولاړه کړي مخ ته دی. او د لسو هلته سامان پروت دی هغه به راواخ درځئ بس اوس موږ ته اجازه راکړئ لاس میلاو که مدثره زما شان راکړه مننه کور ودان بیا درله راځو بیا ویډیو جوړو ښه دی باغ له درځم بیا هلته مالوزم خداحافظ حمزه دعایي کوه ښه دی بس اوس موږ دسه ولاړو ښه مننه دا د خپله د پښې غلان ضرور ده څه شي همدا د وزې غلان ضرور دي دی شیش کې چې را روان دي کور به بیا ماپښین میلاویږو ښه دی ماپښین بیا د دې سره میلاویږو خو ارام مې ډېر ستړي کولو ډېر شین د لې پته راځو ماپښین د لې راځو بر اوس زه ما ډوډۍ خورو ښه دی